خدایا چې حمزه دې مسلمان کړو جوړ بیا دې چې افغان که نو افغان دې وي. ټول ناول زه د طاوله احسان صاحب او د هغه کورنۍ اجمیر او د ټول د کلي مشرانو شکریا ادا کوم چې دومره خوندور او ښایسته محفل را جوړ کړو. موږ له راتلو د ناستې مقرره کړه. زه دوی ډېر زیات شکرګزار یم. یو څو شعرونه دي چې فکر مې ژوند له زاویې لکه پرکار وباسي، فکر مې ژوند له زاویې لکه پرکار وباسي، ستا محبت مې خدای ګوس د خپل روزګار وباسي. او نرمه لهجه ساته په نرمه کې خبرې کوه، نرمه لهجه ساته په نرمه کې خبرې کوه، پستي اوبه اکثر د غرونو منځ کې لار وباسي. او ستا بیلیدو سره مې زړه او وجود داسې بیل شي پر هر څه چې ستا بیلیدو سره مې زړه او وجود داسې بیل شي لکه خیاط چې خپل ستنې ځنې تار وباسي. یو څو شعرونه یو دوه شعرونه دي چې لا خو مې ډېر ارمانونه په زړګي پاتې دي، لا خو مې ډېر ارمانونه په زړګي پاتې دي، ستاسو په چم کې خو لا اوس هم لیوني پاتې دي. قسم دی دې خبرې لاړ د زړګي زور وبکه، قسم دی دې خبرې لاړ د زړګي زور وبکه، د ګټې وخت کې پښتانه زما بیخي پاتې دي. یو څو شعرونه نور دي چې زما په مینه باندې یار جوړې باور نه راځي، زما په مینه باندې یار جوړې باور نه راځي، ملګرو ډېره موده وشوه چې دلبر نه راځي. او د خوشحالۍ اوښکې لورایه په ګریوان مې راشي، د خوشحالۍ اوښکې لورایه په ګریوان مې راشي، خو د خفګان اوښکې د سترګو نه بهر نه راځي. او مونږ نفاق او حسد دومره لرې کړي یو چې مونږ نفاق او حسد دومره لرې کړي یو چې ډېره موده وشوه چې رور مې په نظر نه راځي. او هغه د پوري کلی خان له ډېره کبره ګوره، هغه د پوري کلی خان له ډېره کبره ګوره، زموږ د کلي غم خادی لره اکثر نه راځي. او لکه یعقوب په سترګو ړوند شوم د جانان په ارمان، احسان صاحب لکه یعقوب په سترګو ړوند شوم د جانان په ارمان، بې له جانانه مې اوس سترګو له نظر نه راځي. یو درې څلور شعرونه نور دي چې ژوندونو زړه چاودونو ورځې شپې وې تېرېدې، ژوندونو زړه چاودونو ورځې شپې وې تېرېدې، زموږ د زندګۍ داسې کیسې وې تېرېدې. او څلور کونجه دنیا کې امنیت او خاموشي وه، څلور کونجه دنیا کې امنیت او خاموشي وه، خو بس په پښتنو باندې لمبې وې تېرېدې. او په زړه کې هوس د دنیا توبه توبه، احسان صاحب په زړه کې هوس د دنیا توبه توبه، په لاسو کې ملا صاحب تسبیح وې تېرېدې. او اختر په ورځ به غلی زه دیوال ته کېناستم، اختر په ورځ به غلی زه دیوال ته کېناستم، یتیم و بس دغسې لمحې وې تېرېدې. د غزل مطلع د صدر صاحب اجازت چې منم چې حق دی د پښتون مرګ په ناحقه کېږي، منم چې حق دی د پښتون مرګ په ناحقه کېږي، له دغې وجې مې د بعضې خلکو کرکه کېږي. او کله چې امن راولي زموږ په خړه خاوره، کله چې امن راولي زموږ په خړه خاوره، صلح هم راشي خو 19 ظلمو ورکه کېږي. او دا زورور دي او که مونږ په غفلت کې پراته، دا زورور دي او که مونږ په غفلت کې پراته، ټولې دنیا جنګونه نن زمونږ په ځمکه کېږي. او دا اخوا دیخوا وطنونه ګلورین پراته دي، دا اخوا دیخوا وطنونه ګلورین پراته دي، څنګه عذاب دی چې کابل نه تر اټکه کېږي. او شعر دی پر هر سیب چې ښکلې زلفان دې خواره موړه سترګې مه توروه، ښکلې زلفان دې خواره موړه سترګې مه توروه، ځای د پښتو دی دلته خلکو پورې سپکه کېږي. مننه. او شعر دی چې څوک حرام دي خو شراب خلک په سر اړوي، څوک حرام دي خو شراب خلک په سر اړوي، څوک حلال دي خو زمزم نه صرف څکه کېږي. او اخیری شعر دی چې د وطن سوداګري کوي ممبر د پاسه، چې د وطن سوداګري کوي ممبر د پاسه، بهار د داسې خلکو یاره بیا بېشکه کېږي. ډېره